بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. باب بیان د غسل او دغه د احکام کې وو. نن بل حدیث په دې باره کې راوړي د علي رضی الله تعالی عنه. هغه فرمای کان النبی و نبی علیه الصلاة والسلام یقرئنا چې موږ ته بل وستلو القرآن قرآن کریم ما لم یکن جنبا ترڅو پورې بچاغه په حالت د جنابت کې نه وو. یعنی مطلب دا چې کله په حالت د جنابت کې وو بیا به قرآن کریم نه لوستلو. د دینه دا مسله نه معلومیږي چې یو انسان په حالت د جنابت کې وي دا به قرآن نه لولي. په حالت د جنابت کې قرآن کریم لوستل علما فرمایي چې داسې مکروه دي. مطلق فعل د نبی اسلام یعنی په نه کولو چې نبی اسلام نه د لوستل قرآن کریم دا دلالت بچانه کوي په حرمت باندې نه کوي چې دا کار حرام دی بلکې اسې مکروه دی. لکه نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل په بول باندې ناستو صحابي سلام په واچول لیکن نبی اسلام جواب ورنکړ. وروسته جواب ورکړ په طهارت سره. تیمم یې وویلو بیا جواب ورکړو. نبی اسلام به په افضل باندې عمل کول په غوره چیز باندې چې کوم په هغې کې غوره وي. نو د دې نه دا مسله ثابته شوله چې قرآن کریم سړی په جنابت کې هم لوستلی شي. او دارنګه په دې کې بله مسله دا ثابته شوله چې په جنابت کې لوستلی شي نو په حدث اصغر ورته وایي وړوکي بیا اوداسۍ کې په طریق اولاد سره لوستلی سړی بیا اودسه وي نو قرآن کریم سړی په یاد لوستلی شي. دا مسله شوله. بله مسله دا ته ثابته شوله چې تعلیم د قرآن کریم دا یو افضل عمل دی. بل چاته قرآن کریم ښودل دا بهترین عمل دی. نبی اسلام با صحابه ورته قرآن کریم ښودلو. د دې وجه نه د الله کتاب راغلی د دې لپاره چې خلکو ته بیان کړی شي. نبی علیه السلام به صحابه ورته قرآن کریم بیانولو. صحابه به ورته ناستو. د نبی علیه السلام په مسجد کې دوه شیونه به وو. یو به قرآن کریم لوستل کېدل او د دې واعظ نصیحت به وو. دارنګه نبی علیه السلام به خپله واعظ نصیحت کوله چې هغې ته بیا حدیث ویلی کېږي. نو په مساجدو کې باید قرآن او حدیث ولوستلی شي، درس تدریس کړی شي. اوس لکه مثلا موږ تاسو دلته حدیث لولو، سهار کې بیا قرآن کریم لولو. نو په دواړو باندې عمل راغی، هم د حدیثو درس هم د قرآن. او په دې سره مساجد آبادیږي. هغه مساجد خراب مساجد دي، هغه مساجد آباد مساجد نه دي چې په هغې کې درس و تدریس د قرآن کریم نه کېږي. د دې وجه نه هغه مساجدو کې چې قرآن او حدیث نه درس کېږي نو په هغوی کې جهل وي. عوام الناس هم داسې وي چې په هېڅ نه وي خبر. هسې مسجد ته راځي پګړۍ یې تړلې وي، لونګۍ، او نور په هېڅ هم نه وي خبر. امام ته هم وایي چې ته زموږ تابع شه، د موږ چې څه ووایو دا منه. دا اکثره خلک دغسې وي. په دې مساجدو کې موږ وخت تېر کړی دی. د کلیوال داسې یو طبیعت لري، یعنی په هر کلي کې په هر مسجد کې یو دغسې خلک وي چې په هغې په زړه کې داسې یو قسم د تکبر وي، لویي وي چې د امام زه څنګه ته خپل تاثیر لاندې راولمه. بل کال مخکې دلته زه چا هغه ته فیصلې ته به ولومه، نه کلیوالو ویله چې زه امام صاحب د هغه ته وایم، د مولوي صاحب ته وایم چې اذان وختي کوه یا ناوخته کوه. دا زما خبره نه مني، زه مسجد ته نه راځم. مه راځه که نه. ډېر خلک داسې وي، بس زه مسجد ته نه راځم نو ما خبره ولې نه منله کي. ښایي ته خبره څه قرآن دی څه حدیث دی. دا څه وي؟ وجه دا ده چې د خلکو کې جهالت او ناپوهي وي. نه، خلک باید د امام تابع وي په هغه صورت کې چې مثلا امام په شرع باندې ورته امر کوي. او په دې باندې باید مقتدیان هم خفه نه شي چې ولې زموږ خبره نه منلی کېږي. چې خبره د برابره ونه منوي، چې یو داسې وي چې خبره د برابره نه وي د قرآن حدیث، او ته وایې چې نه دا زما خبره دې ومنلی شي. بس مثلا د لمانځه د وخت ټیمونه دي، په دې باندې امام که پوهېږي که عوام الناس امام که په باندې پوهېږي چې اوس باید تغییر شي، تغییر نه شي، وختي وشي ناوخته وشي. نو یو سړی وي چې نه زما خبره دې ومنلی شي، که نه منلی کېږي زه خو بیا لمانځه ته نه راځم. نو دا اصل کې وجه څه وي؟ وجه د جهل ده، دا ناپوهي وي.
نو خبر هم دا کولی چې قرآن او حدیث لوستلی کېږي په یو مسجد کې هغه خلک څه نه څه د دین نه خبر شي، د اخلاقو نه خبر شي، د اسلامي رویې نه خبر شي، او چې نه وي دا بیا هسې جهالت پکې وي. نو د دې وجې نه به نبي علیه السلام درس کوله د قرآن کریم، حدیث به ورته لوستل. بله مسله دا ثابته شوله چې تعظیم د قرآن کریم ثابت شو. قرآن کریم نبی علیه السلام په جنابت کې نه لوستلو. دا د څه د وجې نه؟ دا د دې وجې نه چې تعظیم د قرآن کریم کولو، او د قرآن کریم تعظیم احترام دا ډېر ضروري دی. تر دې پورې چې علماو دا خبره ذکر کړې ده، مفسرینو په دې آیت کریمه کې بقوتن کې یوه معنا دا کړې چې تا د قرآن کریم په ښي لاس کې راونیس، په ښي لاس کې، ځکه په دې کې قوت وي. نو قرآن کریم په چپ لاس کې اخیستل دا صحیح نه دي، دا د آدابو نه خلاف دي. نو د قرآن کریم دومره تعظیم دی سړی به بې اودسه نه لولي. یعنې بې اودسه په هغه صورت کې چې کله مثلا په لاس کې راخلي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی اذا تا احدکم اهله، کله چې یو کس یا یو تن ستاسو نه راتګ وکړي اهله خپلې بیبي ته، د دې نه مراد څه د جما کول دي. نبی علیه الصلاة والسلام تعبیر په چا سره وکړو؟ په ښو ادبي الفاظو سره وکړو. ثم اراده، بیا اراده لري ان یعوده، چې بیا راشي خپل اهل ته. مطلب دا چې یو ځلې جما وکړله بیا دوباره بیا غواړي چې بیا یو ځای شي. نو رسول الله فرمایي فلیتوضا، هغه انسان د اودس وکړي، بینهما، په منځ د دواړو کې، وضوءا، اودس دې وکړي. د دې حکمت څه دی؟ رواه مسلم، دا روایت امام مسلم راخیسته ده. زاد الحاکم، و امام حاکم په مستدرک کې دا الفاظ ورسره زیات کړي دي. فإنه انشط للعود، یقینا دا تازه کوونکی د چا دپاره؟ د دوباره راګرځېدلو دپاره. یعنې دوباره چې سړی خپل اهل ته راتګ کوي نو چې غسل وکړي دا ډېر افضله ده، او که اودس یې وکړو نو دا هم افضله غوره ده. انسان لره نشط کیوي، ځکه بدن کې یو قسم ته سستی راشي د جما نه وروسته. نو نبي صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایي چې هغه سستی به د اوداسه په وجه سره څه شي؟ ختمه شي. بل روایت کې داسې راځي کان و رسول الله ینام، چې ویده کېده به وهو جنوب من غیر یمس ماء، اب ویده کېدلو به وهو جنوب، نبی علیه السلام به په حالت د جنابت کې و. من غیر یمس ماء، بغیر دې نه چې مسه کړي اوبه لره، یعنې اوبه به یې نه استعمالولې. مطلب دا لنډ دا حدیث مشتمل دی بچا سره په بعضو مسایلو سره. یو مسله د حدیث نه دا ثابته شوله چې اودس کول په مابین د چا کې؟ په مابین د دوو جماګانو کې، یا د دریو کې، یا د څلورو کې. ډېر انسانان دغسې دي چې هغوی ته الله طاقت ورکړی دی، هغوی کولی شي مثلا 3-4 ځله یو ځای شي، او په دې کې ښه طاقت الله رب العالمین چا ته ورکړی؟ انبیا علیهم السلام ته ورکړی وي. مخکې موږ حدیث ولوستلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه شپه باندې د 9 بیبیانو سره یو ځای شو. او دا له څه کوي چې سلیمان علیه السلام د 80 بیبیانو سره یو ځای شوی دی په یوه شپه باندې. د په دې کې طاقت الله ډېر اچولی وي. نو په دې کې به سنت طریقه دا ده چې د یوې جما نه پس سړی غسل وکړي. یوه طریقه دا ده. بله طریقه دا ده چې غسل ونه کړي، صرف اودس وکړي. دا دواړه طریقې ښې دي. دا یې د حدیث نه ثابته شوله، او د دې حکمت بیان شول. حکمت یې دا دی چې انسان لره تازه کوونکی دی. بله مسله دا ثابته شوله کله چې انسان په حالت د جنابت کې شي، نه آیا دا به اوس ویده کېدلی شي که به نشي ویده کېدلی؟ دا یو 3 مسلې دي، بلکې 4 پورې. اوله مسله دلته دا ده چې انسان چې په حالت د جنابت کې شي، د بیبي سره یو ځای شي، او اوس ویده کېږي، شپه ده. ناوله طریقه دا ده چې دا به غسل وکړي، غسل به وکړي، بیا به ویده شي. دویمه طریقه دا ده چې غسل نشي کولی، نو اودس دې وکړي. دا دویمه طریقه شو، اودس دې وکړي، بیا دې ویده شي. دریمه طریقه دا ده چې دا دویمه طریقه په ډېرو احادیثو کې راغلې ده، نبي صلی الله علیه وسلم په خپله اودس کولو. دارنګه دریمه طریقه دا ده چې تیمم ووهي. تیمم وهل وروسته د چا نه؟ د جنابت نه. څلورمه طریقه دا ده چې څه وکړي؟
تیمم هم ونه وهي بلکې هم دغسې پرېوځي دغسې پرېوتل دام جایز خو مرجوح دی راجحه خبر دا ده چې سړی خامخا یو د دغه درې کارونه وکړي یا غسل یا اوداس یا تیمم دا به سړی کوي نو سنت طریقې دا دي دا افضلې دي او دغه صرف هسې جواز درجه کې دا مسله ده چې سړی ویده کېدلی شي بغیر د چا نه بغیر د دې نه چې نه غسل وکړي او نه اوداس وکړي تیمم وایي دا مسله ثابته شوله بل حدیث راوړي وعن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اغتسل من الجنابه يبدا فيغسل يديه يبدا شروع وکولا فيغسل يديه پرې منزل دواړه لاسونه ثم يفرغ بيمينه على شماله براواړه ولا چپه وکلو بيمينه په خلاص سره على شمالي په چپ لاس باندې فيغسل فرجه نو پرې منزل عورت ثم يتوضا بیا وداس کول ثم ياخذ الماء بیا به بر واغسل فيدخل اصابعه نو داخله بکله غته فی اصول شعره د وختانو په بیخ کې د وختانو بیخ ته به څکله غته داخله کله د څه د لپاره چې د څرمن یا پوستکه لوند شي یعنی ډیر کرته بازو کسانو وختان پریخي په سنت طریقه غټ غټ پریخي وي نو دغه وختانو ته خو به په سختۍ سره داخليږي نو په هغه صورت کې به داخله دلی شي چې سړی ګوتې راواخلي دغسې داخل ته ورننه باسي ویښتانو کې دې ته په عامه اصطلاح چې مخکې په حدیث کې تېر شول خلال ویلی شي ښه ثم حفن على راسي 3 حفنات بیا یې په سر باندې 3 لپې اوبه راواچولې 3 لپې ثم فاض على سائر جسدي بیا راواړول راتوی کله په ټول بدن باندې ثم غسل رجلي بیا پښې پرېوینځلې بل روایت کې راځي ثم فرغ على فرجه وغسل بشماله راواړول اوبه په خپل عورت باندې شرمګاه باندې وغسله بشماله په چپ لاس باندې ومنځل ثم ضرب بها الارض بیا وهل په غسل ځمکه وفي روایت په بل روایت کې راځي فمسحهما بالتراب نغی مسکل بچا سره په خاور سره یعنی دواړه لاسونه او په اخره په اخر د حدیث کې دا ثم اتيته بالمنديل فرده بیا ما راوړل نبی له سلام ته جان پاک برش اوردم وفيه باغی کې دا دی چې وجعل ينفض الماء بيده او نبی اسلام وجعل شروع ولو چې څنډلې د ځان نه لری کولې الماء بيده په لاس سره په دې حدیث کې مسائل دي د غسل د کولو طریقه کوي اوله طریقه د غسل دا ده چې انسان ټول بدن لمد کې خلو پوزه باندې بوج دا طریقه مشته ده دا طریقه د سنت طریقه چې اول څه وکړي سړی او داس وکړي په شان ته د اوداسه د لمانځه دا اوداس وکړي دغه نه وروسته غسل وکړي دا یوه مسله شوله خو د دې نه مخکې بله مسله هغه دا ده چې کله سړی غسل کوي ناول به عورت پرېمینځي دې ته استنجا ویلی شي ځکه د جنابت کې چې سړی شي نو عورت خامخا ګنده شوی وي نو هغه دې پرېمینځي بیا دې څه وکړي بیا دې اوبه راواخلي څه دې وکړي اودس دې وکړي چې اودس یې وکړلو نو بیا به اوبه راواخلي 3 کره د به سر باندې راواړوي دلته 2 مسلې دي یوه مسله دا ده چې تسلیس یعنی 3 وارې اچول د اوبو په سر باندې دا ثابت دي په سر باندې 3 ځله اوبه اچول 3 حفنات د دې نه ثابت شو علما هم دا خبره ذکر کړې ده چې 3 کره د سر باندې اوبه سړی راواچوي او د سر به سم وموږي د دې لپاره چې اوبه د ویښتانو بیخونو ته ورسیږي او د دې سره بله مسله دا ده ثم فاض على سائر جسده بیا نبی علیہ السلام په ټول بدن باندې اوبه راواچولې د دې نه معلومه شوله علماو د خبر ذکر کړې ده د دې نه معلومه شوله چې بدن یو ځل وینځل پکار دي په هغې باندې 3 ځله اوبه راچول دا صحیح نه دي لکه ډېر خلک دا کار کوي چې بدن باندې 3 ځله اوبه راچوي نه په بدن باندې په جسد باندې یو ځل اوبه راچول دي په سر باندې 3 وره او په نور بدن باندې یو ځل اوبه سړی اچوي که یو سړی سوال وکړي چې مثلا دا به څنګه شي یو ځل به خو نه لمدي
نغدا د چې سر وینځي د سر نه چې کوم براشي هغه د بدن باندې مخ کې نه یو ځل ومږي بیا چې نور به ورچ نه به تیار بدن لوند وي او دا به واچول شي. بله مسله دلته دا ده چې آیا د پښې به سړی مخکې وینځي که وروسته؟ پښې به سړی مخکې وینځي که وروسته؟ ځکه اودس خو سړی کوي که نه، لکه په دې حدیث کې راځي ثم غسل رجلیه، یعنې پښې وروسته ومینځلې نبي علیه السلام. د دې حدیث نه مسله دا ثابته شوله کله سړی اودس کوي نو پښې به پرېږدي، پښې به په اول کې په اوداسه کې نه وینځي، چې کله غسل تمام کړو د تمامولو د غسل نه پس به څه کړي پښې به پرېمینځي. د حدیث نه دا معلومیږي آیا اوس دا کولی شي سړی چې کله اودس کوي د اودس سره پښې ووینځي او په آخر کې به نه وینځي؟ نو علماو دا مسله دا ذکر کړې ده، د یو حدیث نه استدلال کړی دی. لکه مخکې ما حدیث ولوستلو، هغوی وایي چې په اول کې سړی پښې وینځلی شي، اودس کوي نو پښې دې نه پرېږدي بلکې پښې دې په اول کې به اوداسه سره پرېمینځي، په آخر کې به نه مینځي. دواړه طریقې جایز دي، خو لیکن افضله طریقه دا ده چې پښې پاتې پرېښودلی شي او په آخر کې چې کله غسل تمام شي په آخر کې پښې پرېمینځي. بله مسله دا ثابته شوله ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله. دې نه معلومه شوله چې دلته میمونې رضی الله تعالی عنها رسول الله ته کتلې دي. دا مسله په دې حدیث کې شته، علماو د دې مسلې لپاره استدلال کړی د حدیث نه چې زنانه نارینه ته کتلی شي، زنانه نارینه ته کتلی شي او نارینه زنانه ته کتلی شي، دغه ټول بدن ته کتلی شي. دا مسله ده. دا مسله مې وخت کې ډېره سخته وه، خلکو ډېره سخته نیولې وه. چا به ویلې چې مثلا زنانه ته به نه ګورې او وغیره وغیره خبرې پکې جوړولې، یا د سړي سترګې هغه دید کمیږي یا مثلا نورې خبرې به کولې. داسې خرافات او بدعات او څه اصولي خبره نه وه او نه څه داسې په دلیل باندې بنا خبره وه. د دې حدیث نه هم ثابته ده، د نورو حدیث نه هم ثابته ده چې دواړه یو بل ته کتلی شي. دا مسله هم ثابته شوه. بله مسله دا هم ثابته شوله چې کله سړی استنجا وکړي نو د لاس به په دیوال باندې موږي، یا په خاوره باندې یا په دیوال یا مثلا بل دس، لکه د څه دپاره؟ د دې وجې نه چې د لاس سره ګندګي لګېدلی یا لاس د ګندګۍ سره لګېدلی جراثیم به پې باندې لګېدلی وي، ورسره پیوسته شوي به وي. نو دا خاوره چې ده دا میکروب کوشه ده، میکروبونه ختموي، لکه مخکې د حدیثونه تیر شوي وو. نبي اسلام فرمایلي وو کله چې تاسو یو کس تاسو په لوښي کې سپی اوبه وڅکي نو تاسو هغه لوښی اوبه ځله پرېمینځئ او ته هم کله دې په خاوره باندې پرېمینځئ. هلته هم دا مسله ذکر کړې وه. نو د دې وجې نه نبي اسلام به دا کار کولو. اوس مثلا که سړی په خاوره نه وي، ځکه په اوس سړی کورونه کې چېرته خاوره پیدا کړي، نو بیا سړی کولی شي په صابون باندې پرېمینځي. نو دې نه دا مسله هم ثابته شوه چې شریعت د نظافت ډېر خیال ساتلی دی. نظافت بیخي بهترین شی دی او نبي اسلام د حدیث نه هم معلومیږي چې ډېر نظافت به کولو. تر دې پورې مثلا په هغه لاس باندې استنجا وکړه، هغه لاس به بیا ګویا چې نبي اسلام په څه باندې وینځلو؟ په صابون باندې وینځلو. په هغه کې صابون نه و، ولیکن دا خاوره په شان د صابون و چې میکروب کوشه ده. بله مسله دا ده ثم اتیته بالمندیل فرده، وی ما ځان پاک ورته راوړلو، ځان پاک مې ورته راوړو د دې دپاره چې نبي اسلام څه وکړي په دې باندې ځان وچ کړي. و دا مسله ده نبی اسلام د جان پاک نه دی اخیستلی، خپله د بدن نه یو به دغسې داسې کولی، ځان نه لرې کولی. آیا اوس جان پاک استعمالول جایز دي که نه دی جایز؟ دلته خو صرف مطلق فعل د نبی اسلام دی چې نبی اسلام نه دی استعمال کړی، لیکن خبره مسله دلته دا ده چې جان پاک استعمالول جایز دي او خاص کر په ژمي کې سړی باید استعمال کړي، ځکه چې یخني وي سړی ځان وچ نه کړي او وروسته سړی مانځه ته را روان وي جمعې ته نو سړی ډېر یخ نیسي. په ګوړي کې سړی استعمال نه کړي. دا زه خپله د ما خپله رأی دغه ده. علماو دا ویلي دي وی چې جان پاک استعمالول جایز دي، کله کله پرېښودل پکار وي. هغوی داسې خبره کړې. زه دا وایم چې په ژمي کې سړی یخني نیسي نو په ژمي کې سړی استعمال کوي، په اوړي کې سړی استعمال نه کړي، دغسې د بدن نه اوبه لرې کړي او داسې جامې واغوندي، دا به ښې وي. نو په دې حدیث باندې به معامل راشي. نور حدیث چې په دې باندې دلیل دی سړی جان پاک استعمالولی شي نو په هغې باندې به معامل راشي. نو کله په دې باندې کله په هغې باندې، نو کله استعمالول او کله نه استعمالول. دا مسله ثابته شوله.